दुनिया कटते पकोटा, दुनिया कटते पकोटा। مال راوړه یو لوټه خپره غواړه پکوټه. تا د خولې خوند ټیک دی؟ خوند مې خراب دی، خوند راله ښه که نه چېرته درشم چې خولې خوند ټیک کړو. بند کمرې مې پیار کرینګې. ملګرو دا هغه ذیشان دی ښه چې څو میاشتې مخکې به په فیسبوک باندې راتللو او داسې د غیرت خبرې به یې کولې، د عمران خان سپورټ به یې کولو، د پښتنو سپورټ به یې کولو او د نن اوس دا څه جوړ شو. د دا څومره میاشته چې دغسې به ټیک ټاک کې لایو راځي جنکو سره او دغسې ګپ شپ لګوي، یا دا خو د پښتنو سره نه ښایي، دا خو مسلماني د مسلمانۍ کې خو دا نشته چې جنۍ سره لایو راشه، دغلته جنکو سره لایو راشي او دغلته ګپونه لګوي او چې بیا فیسبوک ته شي نو فیسبوک بیا ځانه مولوي صاحب جوړ کړي. ملګرو د ټیک ټاک زموږ دا معاشره ډېره زیات خرابه کړله. مخکې صرف ټیک ټاک اوس چې په ټیک ټاک کې الله یو اپشن راغلی دی نو په دې باندې پښتانه ډېر زیات په بده باندې واوښتله. دغسې په دې کې دا پیسې دي، یا پیسې خوږې دي که عزت خوږ دي، دوی په ټیک ټاک څه نه کارنامې نه کوي، یو بل ته څه نه وایي او د جنکو سره راځي دا چې خیز محبت ورسره کوي چې څوک کسره ډوکتې نه شي. ملګرو داسې خلکو په خلاف دې څه کاروایي وشي ځکه دوی دا معاشره په ډېره زیاته بده باندې واړېله. دا کوم هلکان چې دي کوم جنکۍ چې دي پته نه لګي دوی ته تربیت نه دی ښودلی شوی، یا او خاص کر جنکۍ چې کومې دي نو زه یم چې دوی ته په کور کې دومره څوک څه نه وایي. ذیشان ته زما دا پیغام دی چې پلیز ته لایو مه ځه، ښه د عزت سړی او دغسې تا ځان په زور باندې بې عزته کړو نو ته پلیز داسې داسې ګنده خلکو سره لایو ته مه راځه. ملګرو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ځکه دا نن سبا چې کوم حال روان دی نو ملګرو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ځکه دا نن سبا چې کوم حال روان دی نو یا ډېر زیات بد حال روان دی. دا صرف او صرف د پیسو دپاره د مقصد په دې باندې زه پوهېږم نه، خو ما معلومات وکړل نو چې لایو څومره راځي نو دغسې د یوې شپې 2 لاک 3 لاک روپۍ ګټي. دوی ته خلک دا ډبل ټي وي دا څه ورته راولي، دا زموږ دغه مسافرونه راولي چې لاړ شي هلته مزدوریانې کوي، بیا داسې ګنده خلکو ته داسې دا ډبل ټي وي دا څه ورته راولي نو دوی ته هغسې ډالر کې کنورټ کېږي، دوی بیا دغسې مدینه مزه اخلي، ورځ ته ورځ لایو راځي او په دې لایو کې ګډ وډ څه وایي ځان ته خلک را متوجه کوي. نو زما پلیز دا خلکو ته هم خواست دی چې تاسو هم دوی ته ګفټونه مه لیږئ چې دوی د دې لایو نه مکمل ختم شي او دغسې دوی ته مکمل د لایو وله ګورئ هم ځکه دوی خو معاشره ډېر زیاته بده باندې واړېدله. نو دا ویډیو شارټ غونتی ذیشان زما دا پیغام دی چې پلیز د عزت سړی او داسې ځان په زور مه بې عزته کوه. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سید جان افیشل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ. ډېره مننه. والسلام.